ولایتي ادارې د سلګونو عامو خلکو ستونزې او غوښتنې د حل په موخه واورېدې. د دوشنبې په ورځ کندهار ولایت مقام ته په سلګونو عام خلک راغلي وو او د کندهار مرستیال والي الحاج مولوي حیات الله مبارکي له نږدې ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل چې پر مهال یو شمېر نورو مسؤلینو هم حضور درلود. راغلي عامو خلکو لومړی خپلې ټولې ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه په لیکلي بڼه یو په یو او په نوبتي شکل د کندهار له مرستیال والي سره شریک کړې او له مرستیال والي څخه یې ځانګړې مننه وکړه چې د عامو خلکو ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه له نږدې اوري او د ولایتي ادارې دروازه یې د عامو خلکو پر مخ خلاصه کړې. د کندهار مرستیال والي الحاج مولوي حیات الله مبارک لومړی ټولو ته ښه راغلاست ووایه او وروسته یې د ټولو ستونزې په نوبتي ډول خورا په دقت واورېدې او د دوی له لوري سوي عرایض یې اړوندو ادارو ته احکام کړل. وروسته یې کې مرستیال والي وویل د خلکو ستونزو او غوښتنو ته رسېدل تر هر څه ورته لومړیتوب لري، ځکه ولس تېرو شلو کلونو کې سخت ځپل سوی او ټولو راغلیو عامو خلکو ته یې وویل ولایتي اداره هر وخت د عامو خلکو سره همکاره ده او هر څوک کولی شي خپلې ستونزې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.